وخت مو په خیر. د خپرونې وروستۍ شیبې دي. په وروستیو شیبو کې له خیبر امیري سره د افغانستان پر سولې او د دوحې پر ناستو باندې غږېدو چې تر دې دمه پورې څه نتیجه ورکړې ده، د افغانستان د خلکو هیلې څه دي او یعنې دغه پروسه به کوم ځای ته رسېږي او تر دې دمه پورې نوي خبرونه نوي موضوعات څه دي. امیري صاحب ستړي مه شئ او سهار مو ډېره زیاته مننه. تاسو ته درنو لیدونکو ته سلام او سهار په خیر وایم. ډېره زیاته مننه. په البته دوحه کې څه روان دي، خبر یې ورنه؟ ډېره مننه. البته له اوږده ځنډ وروسته په ډېر خواشینۍ سره وایو چې یوازې موږ د اجنډا پر سر باندې د توافق لپاره دومره واټن، دومره فاصله او د دې ترڅنګ دومره ځنډ او خنډ منځته راغی. موږ ډېر زیات دې ته لیوال او خوشبین وو چې یاره د بین الافغاني خبرې دي، بین الافغاني مذاکرات دي، دلته به نو مخامخ خبرو دپاره ډېر زر فرصت برابرېږي او ډېر زر دغه اجنډا لږ تر لږه د افتتاحي ناستې نه تر غرمې پورې افتتاحیه ناسته وشوله، تر مازدیګره پورې باید زموږ اجنډا باید نهایي شوې وای. او تاسو ولیدل چې دغه د څو میاشتې وخت یې واخیسته. له شک پرته چې اوس کوم راپورونه چې د نعیم وردګ د خوا نه او د نادر نادري له اړخه البته په ټویټر کې هغه شوي دي او د دې ترڅنګ ریپورټونه هم تاسې په رسنیو کې خپاره شوي دي، ښودل کېږي چې دغه اجنډا باندې توافق شوی ده او دوی به سره هغه کوم رای عمل، کوم موضوعات، کوم بحثونه څنګه به کېږي، څوک به یې کوي، څوک به غي، په دې ټولو مواردو باندې سره توافق شوی ده. په 21 مادو کې دا جوړ شوی ده او چې دغه میاشتې په روانې میاشتې په لړ کې به دوی مخامخ د اجنډا پر اساس باندې بحث وکړي او دغه اجنډاګانې دواړو طرفونو خپل مشرتابه ته ښودلي. د ځنډ یاده وکړله، د ځنډ دلیل یې څه و؟ افغان حکومت څه غوښتل؟ افغان پلاوي څه غوښتل؟ طالبان په کوم تمه باندې و، په کومه هیله باندې دغه برخه کې ځنډ رامنځته کوه، خنډ یې رامنځته کوه تر څو وځنډېږي؟ ښه، دې خو څو علتونه لرودل. یو علت هم دا و چې طالبانو غوښتل، البته دواړو طرفونو غوښتل چې وګوري بهرني پالیسي وه، نړیواله موضوعاتو په اصطلاح نړیواله موضوعاتو کې امریکا زموږ یو طرف ته او د موافقت لیک هم یو طرف ته چې د طالبانو سره شوی ده. طالبانو ډیر فوکس دا و چې وګوري چې د امریکا نتایج د ټاکنو باید معلوم شي. د ټاکنو دپاره دوی دغه موضوع ټکنۍ کړې نه بلکې درولې وه. هغه د اړخه بیخي خبرې نه کېدلې. د افغان حکومت هم دې ته په تمه و چې څوک به یې ګټي، د امریکا سرنوشت به د چا په لاس کې کېږي، بیا به دوی پې هغه کوي. ځکه معلومداره ده چې بایډن خپل پالیسیان لري، خپل طرز عمل لري او د ترڅنګ ټرمپ خپل ارادي او خپل پلانونه لرودل. نو فلهذا دی کې به یو تغییر راته او دغه تغییر به یا د طالب چارواکو په ګټه و یا به د افغان حکومت په ګټه و. نو دوی دې ته په تمه و. یو لوی علت یې دا و خنډ. دا خو د پردې شا خبره وه. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو یو فشار هم ضرور و چې حکومت هم ښه پالیسي وکړله. د وروستیو کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل. د مصالحې عالي شورا مشر ترڅنګ عمران خان افغانستان ته راغی. دوی فوکس دا و چې باید فشار راوړي تر څو دا خبرې روانې کړي. بله موضوع دا ده چې د ټولو نه اساسي او مهم علت هماغه د امریکا د ټاکنو بحث و چې باید هغه وشي. نو هغه د چلته ټاکنې معلومې شولې، دلته دوی خپل طرز العمل نهایي کړ. ټاکنې هم معلومې شولې. د افغانستان د خلکو هیلې څه دي؟ اوس هغه دی بایډن هم یعنې هغه خپل د امریکا او د بایډن او د ټرمپ ترمنځ چې څه ستونزې رامنځته شوې هغه هم حل شولې. یعنې اوس څه فکر کوئ چې څومره به یعنې خوشبینه وي سولې ته، څومره به د دوحې ناستې د افغانستان په خیر او په ګټه تمام شي؟ ښه، اول خو دا خبره ده چې موږ باید د افغانان یستو، دغه بین الافغاني خبرې دي، دې کې هیڅ طرف ته لږ تر لږه حتی د کوربه هیواد مداخلې ته او د هغې ګډون ونډې ته ضرورت نه ده چې موږ باید هغوی ته وخت ورکړو، ضرورت نه ده چې هغوی ته موږ په تمه شو، ضرورت نه ده چې د هغوی فشار ته موږ هغه خو په تمه شو. له بده مرغه دا بین الافغاني خبرې دي، لږ تر لږه باید سره بحث پې وشي، په طرف مشکلاتو باندې، په مسایلو باندې، په حل باندې خبرې وشي او یو داسې رای حل جوړ کړي، یو توافق جوړ کړي چې د اقل دغه روان ناورین، روان جنګ، روان مرګونه حالت چې په هر ساعت کې زموږ لسګونه ځوانان قرباني کېږي، دغه وینه ودرېږي. لږ تر لږه موږ باید د هر څه نه لومړیتوب هم دغه ته ورکړو. ښه،
اوس خو د له شک پرته زموږ په چارو کې زموږ د سولې په چارو کې د امریکا رول برجسته ده. تاسو ولیدل چې لږ تر لږه 13 میاشتې د امریکا سره د مذاکراتو شول د طالبانو له اړخه کنه. نو دا زموږ په مذاکراتو کې دوی اړخ او رول چې دا ډیر زیات برجسته ده. اوس موږ دا وایو چې نوې اداره راغله، د ټرمپ اداره غشوله، البته نوې اداره روانه ده د بایدن په مشرۍ باندې. ښه خبره ده چې ټولو مسایل ته په کتو باندې د امریکا سره هغه ستراتیژیک تړون پر اساس یا د هغه په ملي ګټو په پام کې نیولو سره دوی باید سره سلا شي خپل منځ کې د مذاکراتو یو پایلې ته یو نتیجې ته ورسي. دا ډېر مهمه خبره ده. اوس زموږ هیلې دا دي د یو افغان په توګه موږ وایو چې نه د امریکا نه د نړۍ نه د کوربه هیوادونو نه د سیمې هیوادونو ته زموږ دواړه اړخونه سترګې په لار اوسېږي، دوی د په تمه اوسېږي تر څو څه پرېکړه کوي. موږ یو ښه پړاو ته ننوتي یو، موږ مخامخ خبرو ته ننوتي یو، موږ یو ډیالوګ ته اړتیا لرو، موږ یو مذاکرې ته اړتیا لرو، موږ لږ تر لږه خودګذرۍ ته اړتیا لرو. حکومت هم باید په دغه شکل باندې چې سخت دریزي کوي دا باید دوی مونه کړي. طالبان هم باید د روان خشونت او تریخوالي نه لاس واخلي، یو اوربند ته غاړه کېږدي او مذاکرات سره تیز کړي او خنډونه او پلمې ونه لټوي. په دې څو ورځو کې موږ ولیدل، یعنې په څو میاشتو کې چې ځنډېدلې وې د سولې خبرې، موږ په هر ولایت کې د مرګونو شهیدانو سلګونه ځوانان موږ لاس ورکړل، نه په ښارونو کې وحشت خپور شو. یعنې طالبانو تر خپله حده پورې وس او توانه پورې یعنې هڅه وکړل چې یو ډول ویره واچوي او فشار راوړي پر افغان دولت باندې. خو دلته عام وګړي وژل کېدل، نه دولت دومره هم غمه کوله که چېرته طالب سیمه کې هم کسان وژل کېدل، عام وګړي ولا افغانان و مسلمانان و، خو هغوی هم په کیسه کې نه وله. اوس یعنې په هر طرف کې عام وګړی وژل کېږي، خلک وژل کېږي، همه مونږ غلي یو، چوپ یو، ورته داسې خاص یو خاص دریځ نه لري، ملت خاص دریځ نه لري. څه کول پکار دي په دې حساس شرایطو کې د ملت، د افغانستان د خلکو، د ځوانانو څه یعنې سیاسیونو ته څه کول پکار دي، همدې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې په دې حساس شرایطو کې څه باید وکړي؟ ګورئ تاسې ولیدل چې ولس او دغه ولس چې دې ته په ډېر پخواني اصطلاح کې رایت ویل کېږي. رایت دا معنی چې هر څوک حاکم وي، هغوی په خپل حکومت کوي، یو اقلیت پورته کېږي په یو اکثریت باندې البته مشري واګه په لاس کې اخلي. دې لوی علت دا ده چې په دې ولس کې اتفاق نه، هغه ډېر محدود کسان چې دي هغوی کې اتفاقي، هغوی بیا کولی شي چې په دې اکثریت باندې نفوذ وکړي او خپل هغه واګې پرې وکړي. که اوس خو موږ رعایت یستو، حکومت شته، مخالفین دي، نړیوالې ټولنې دي، ټول سازمانونه لګیا دي یا د سولې دپاره یا د جنګ دپاره کار کوي. زه دا وایم چې هر افغان باید خپل مسؤلیت دا وګڼي چې موږ سولې ته کار وکړو. ګورئ د سولې دپاره ځوانانو هم کار کړی ده، تر ډېره کچه پورې د سولې حرکتونه شوي دي، د سولې ملاتړ شوی، د سولې ناستې شوي دي، غږونه شوي دي په طرفونو باندې چې لږ تر لږه اوربند وکړي. په اوربند کې ګټه څه شی ده؟ په اوربند کې یوازینۍ ګټه دا ده چې زموږ عام ولس خوندي کېږي. زموږ هیله، هدف او موخه دا ده چې تر هر څه لومړی باید طالب ولې نه مني اوربند؟ اوس دا بیل بحث دی چې طالب ولې نه مني، حکومت ولې تمکین نه ښیي، لږ تر لږه که نه څوک د سولې سبوتاژ کوي، څوک پکې شته دي، کومې کړۍ پکې لاس لري. زه دا وایم او دا خبره خو موږ په طالب باندې بار بار کوو چې یاره تاسې اوربند وکړئ، بیا چې هر ډول هغه کوئ، د نظام په قیمت یې تماموئ، په هر څه یې کوئ، لږ تر لږه دغه روان ناورین ودروئ، بیا به سره مخکې ځو. نو زموږ د ځوانانو مسؤلیت هم دا جوړیږي، د ټولو هغه جوړیږي چې په طرفینو باندې فشار راوړو. خاص موږ د طرفین فشار کله اوري، څوک یې اوري، څوک چا باندې تاثیر کا. نو برحال موږ هیله دا ده د دغه رسنۍ نه او دغه سټیج نه چې لږ تر لږه طالب اړخونه باید اوربند ته غاړه کېږدي، مذاکرات تیز کړي. حکومت هم باید خودګذري وکړي. خودګذري په دې معنی چې حکومت اړخ هم چې د جنوا کنفرانس نه مثبت لاسته راوړنې لرلې، بیخي مذاکرات ته هغه نه کوي که نه. نو خبره دا ده چې جنگ ده او د جنگ کې یوازې عام ولس، عام وګړي، غریب اولاد، وطنونه او کورونه نړیږي، ورانیږي، د منځه ځي. نو ښه خبره دا ده چې د یو دایمي اور باندې باید اوبه واچول شي او سولې دپاره هغه وشي. اوس په دې وروستیو کې ښه خبرونه هم څه ناڅه اورېدل کېږي، ګواکې اوربند لپاره به هم زمینه برابرېږي. د ولس خوشبینیانې څه دي؟
ولس نو ما خو مخکې ویلې چې ولس خوشبینیان هم دا دي چې یو وطن کې آرامي راشي، وطن کې سوله راشي، فقط دغه جنگ روان نورین دغه یعنې سره دومره چې هره ورځ وژل کېږو، هره ورځ وضعیتونه خراب وي، ناامني وي، خو بیا هم که یو شین څراغ ګوري، شین څراغ د سولې ګوري، دا ټول ولسونه د مغه کوترې او د مغه شین چراغ پسې، د مغه د رڼا او د پلوشو پسې دوی هڅه کوي لکه پتنګان ورمنډي وي چې یاره بیا هم خیر موږ دا قرباني منو، موږ دا دومره قربانیان چې ورکړلې دا منو چې راځي بیا د سوله وشي، د راتلونکي ته د سوله وشي، د وطن ته د سوله وشي. نو زموږ خوشبینیانې د سولې دپاره دي د روان مذاکراتو لږ تر لږه د اجنډا جوړه شوله. که فشار خبرې که دواړه طرفین مسؤلیت ځان احساسي باید مذاکرات وکړي، پرته له دې چې څوک فشار وکړي، پرته له دې چې څوک پې غږ وکړي، پرته له دې چې څوک پې امکاناتو ښه بد ورته وړاندې کړي، نو باید دوی سره مذاکراتي خبرې تیزې کړي. ډېره زیاته مننه امیري صاحب چې راغلی، زموږ بلنه ومنله. په دې هیله یم چې موږ یو ښه خبر ولرو په دې نږدېو کې د خیره سره. انشاءالله موږ خوشبینه یو. ډېره مننه. له تاسو هم ډېره زیاته مننه. په افغانستان کې د سرتره سرۍ سولې په هیله تاسو د ښه وختونه غواړو. الله مو مل شه.